د کهانۍ شروعات کیږي. په کهانۍ کې به مونږه دا وایو چې د مشرانو سوچ څنګه وي. نو راځئ چې دا کهاني تر اخره پورې وګورو. دا کهاني د یو فیملی وه چې په وزیرستان کې اوسېدل. وزیرستان کې 20 کاله تیر کړل خو هېڅ یې په لاس ورنه رالل. په وزیرستان کې به یې شګې چڼولې. د وزیرستان نه 30 کاله پس پاکستان یو بلې صوبې ته رالل چې د هغې نوم پنجاب و. په پنجاب کې 4 کاله تیر کړل خو هلته به یې هم زمینداري کوله او د دغې فیملی یو مشر و چې په هغه به په تبلیغ کې ته راته. کله به د 3 میاشتو لپاره لاړو، کله به د کال لپاره لاړو، خو هغه به ډیر په کور کې نه و. د هغه فیملی به کله زمینداري کوله، کله به یې لوونه کول، کله به یې وږي ماتول، کله به یې په پټرول پمپ کې مزدوري کوله او خپل روزګار یې هم نه روانه و. د هغه پلار چې یو کال پس د تبلیغ نه رالی نو د بچو ژوند یې چې ولیده. بچي یې په زړه کور کې د خټو په کور کې اوسېدل، نه پکې بجلي وه نه پکې ګیس یو. د ښځو ژوند یې د ستونزو او د سختو سره مخ و. د هغوی د فیملی مشر ډیر زیات خفه شو او هغه سوچ وکړو چې موږ به د خپل ژوند څنګه بدل کړو. یو شپه یې ټول فیملی راټوله کړه او ویې ویل چې زه نه یم نو تاسو سم نشئ کولی. زما یو سوچ دی او هغه دا دی، زه وایم چې زموږ د ټولو ښه کورونه شي، پاخه کورونه شي، زموږ موټرې شي، ګاډې شي او زموږ سره پیسې راشي او خپل خپلوان زموږ قدر شروع کړي. خو دا به په څه کېږي؟ په دا به په محنت او په جدوجهد سره کېږي. نو دې ټولو فیملی ته هغه وویل چې خپل د روزګار غم وکړئ. نو روزګار دا نه دی چې ته دې ډایرکټ د سرو زرو کاروبار روان کړي. هغه ورته وویل چې زموږ د کور شاته بټۍ ده، په هغې کې خښتې جوړېږي، تاسو د دې نه شروع واچوئ. تاسو په بټۍ کې کار کوئ خو خپل کار به وي، د پردي د غږ نه به او د پردي د اواز نه به محفوظ یې. که د 10 ګټلې او که 20 ګټلې د پردي د اواز نه به بچ یې. خو بچو یو کار به کوئ، خو 50 ګټلې نو 20 به د خپلې خرچې دپاره ږدئ او 30 به مال راکوئ، او خو 30 ګټلې نو 10 به د خپلې خرچې دپاره ږدئ او 20 به مال راکوئ، او هغه به درله زه جمع کوم. نو هغه به زه جمع کوم یو څو کاله پس به د هغې نه ډیر څه جوړ شي. اخر دا چې هغوی به کار شروع کړو او هفته په هفته به یې تنخوا اخیسته. 300 روپۍ به یې اخیستې، 300 کې به 90 روپۍ په ځان لګولې او 210 روپۍ به یې د خپلې فیملی مشر له ورکولې او هغه به هغه په یو سره خزانه کې اچولې. هغه خزانه به ډکېده. اخر چې 3 کاله تیر شو، هغه خزانه یې ماته کړه او په هغې کې 3,60,000 روپۍ جمع شوې وې. هغه د فیملی مشر خپل فیملی ته وویل چې په دې باندې اوس د خښتو نه راوځئ. اوس به داسې کاروبار شروع کړو چې کپړې به پاکې وي او هېڅ شګه خټه به تاسو پسې نه انښلي. او کاروبار یې روان کړو. د کریانۍ سټور یې کولاو کړو او په هغې کې به 3 وروڼه لګیا وو چې د یو نوم کلیم و، د بل نوم عارف و او د بل نوم جنید و. 3 واړو به کار کاوه. سهار به تلل او د شپې ماسخوتن به راتلل. په خښتو کې به یې هفته کې 300 ګټلې او په دوکان کې به یې د هفتې 4,000 روپۍ ګټلې. په 4,000 کې به یې 1,000 روپۍ لګولې او 3,000 به یې خپل پلار له ورکولې. 3 کاله پس یې پلار او دغه 3,000 روپۍ به یې پلار په یو خزانه کې اچولې. اخر دا چې 2 کاله پس یې پلار دغه خزانه ماته کړه نو 20 د پاسه 6,00,000 روپۍ یې جمع کړې وې. پلار یې ډیر زیات خوشحاله و. پلار یې ورته وویل چې بچو اوس به د دې نه هم غټ کاروبار روانوو. او پلار یې ورته وویل چې په دې باندې به زه تاسو له اوس یو بکسه والم چې په هغه به چاله ورکړو او هغه به چلوي او دوکان به هم وي. نو د هغې آمدن به راځي او د دوکان آمدن به هم راځي. نو د دې ویډیو پیغام دا دی، کو تاسو خپل کار کوئ، اگر چې خښتې جوړول ولې نه وي، خو خپل کار کوئ او د هغې نه پس د الله نه دا امید ساتئ چې الله به تاسو له د وړوکي کاروبار نه پس تاسو له الله یو غټ کاروبار او خو ژوند درکړي. د ویډیو د کتو نه پس هم خو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د سره ضرور لایک کړئ او کو چینل ته نوي راغلي یو نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې راته ووایئ چې را روانه ویډیو په څه جوړه کړم. زه به د ستاسو د مشورې په انتظار یم.